مائده چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 120 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې تاسو له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد اے مؤمنانو د بندیزونو پورا مراعات وکړئ ستاسو لپاره د څارویو ټول ډولونه حلال وګرځول شول پرته له هغو چې وړاندې به تاسو ته وښودل شي خو د احرام په حال کې ښکار کول ځان ته مه روا کوئ بېشکه الله چې څه غواړي حکم کوي يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب اے مؤمنان د خدای پالنې د نخو نښانو بیا حرمتي مکوي مله حرام میاشتونه کومه یوه حلالوي مو د قربانۍ څارویو ته لاس غځوي مو هغو څارویو ته لاس وروړئ چې د هغو په غاړو کې خدای ته د نذراني په توګه پټۍ اچول شوي وي مو هغه خلک زوروي چې د خپل رب د فضل او د هغه د خوشحالۍ په لټه کې د کعبې د محترم کور په لوري ځي هو کله چې د احرام حالت ایسته شي نو تاسو ښکار کولی شئ او ګوري یوې ډلې چې تاسو لپاره د مسجد حرام لاره بنده کړې ده نو پر هغه باندې تاسو غوسه دي تاسو دومره توجن نکړي یعنی دې ته مو نه هڅوي چې تاسو هم د حقوق په خلاف په ناروا تیروي الله سپوري کړی نه کوم کارونه چې د نیکی او خدای پالنې دي په هغو کې له ټولو سره مرسته وکړي او کوم کارونه چې د ګناه او تیری دي په هغو کې د هیڅ ملاتړ مکوئ له الله نه ویریږئ ده هغه عذاب ډیر سخت دی حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم تاسو حرام کړی شو مرداره یعنی د خپل مړ شوي څاروي غوښه او وینه د خوک غوښه هغه څاروي چې له خدای پرته د کوم بل چا په نوم ذبح کړی شوی وي هغه چې په ستوني خپه کېدو په زخمی کېدو یا له لوړې نه پر غورځېدو مړ شوی وي یا هغه چې کوم جناور سری کړی وي پرته له هغه چې تاسو هغه ژوندۍ مندله یا ذبح کړی وي او هغه څاروي چې د کوم چا په دربار کې ذبح کړی شوی وي همدارنګه دا هم تاسو لپاره ناروا ده چې د فال د غشو په وسیله خپل اقبال وګوري دا ټول کارونه فسق دي نن کافران تاسو د دین لخوا پورا نا امید شوي دي نو تاسو له هغه څخه مو ویریږئ بلکې له ما نه ویریږئ نن ما تاسو دین تاسو لپاره بشپړ کړی دی او خپل نعمت می پر تاسو پوره کړی دی
او ستاسو لپاره مې اسلام ستاسو د دین په توګه منظور کړی دی له دې کبله د حلال او حرام کوم بندیزونه چې پر تاسو لګول شوي دي د هغو مراعات وکړئ البته څوک چې له لوږې نه اړو ګرځي له هغو نه څه شی وخوري بېله دې چې د ګناه خواته یې میلان وي نو بېشکه چې الله بخښونکی او رحم کوونکی دی يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. خلق پوښتنه کوي چې هغه ته څه شی حلال کړای شوی دی او تاسو ته ټول پاک شیان حلال کړای شوی دي او کوم ښکاری ځناور چې تاسو یې مخته کړی وي هغه ته مو د خدای درکړي علم په اساس د ښکار تعلیم ورکړی وي هغه ځناور چې کوم شی تاسو لپاره ونیسي د هغه خوراک هم تاسو ته روا ده البته پر هغه باندې د الله نوم واخلي او د الله د قانون د ماتولو نه ویریږي د الله په حساب اخیستنه کې څه ځن نه راځي. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نن ستاسو لپاره ټول پاک شیان حلال کړی شوي دي د اهل کتابو خواړه ستاسو لپاره حلال دي او ستاسو خواړه د هغو لپاره حلال دي او پاک لمنې ښځې هم ستاسو لپاره حلال دي که هغوی د مؤمنانو له ډلې څخه وي یا له هغو قومونو څخه چې هغو ته له تاسو نه مخکې کتاب ورکړی شوی په دې شرط چې تاسو د هغو مهر ورکړئ په نکاح کې د هغوی ساتونکي اوسئ نه دا چې په آزاد شهوترانۍ لاس پورې کړئ یا په پټه په غلا یارانې وکړئ او چا چې د ایمان پر تګلاره باندې له تلو نه انکار وکړ نو د هغه د ژوند ټول کړه وړه به بابیزه یعنې ضایع شي او هغه به په آخرت کې تش لاسی بېوزلی وي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے مؤمنان کله چې تاسو د لمانځلو لپاره پاتېږئ نو باید چې خپل مخونه او لاسونه تر څنګلو پورې ووینځئ په سرونو باندې لاسونه راکاږئ او پښې تر پنډکیو پورې ووینځئ که د جنابت په حال کې یاست نو په لمبلو یعنې غسل ځان پاک کړئ که ناروغان یا مسافر یاست یا له تاسو نه کوم څوک له حاجت پوره کولو نه راشي یا تاسو په ښځو لاس لګولی وي او اوبه ونه مومئ نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ پر هغې لاسونه ووهئ په خپلو مخونو او لاسونو باندې راکاږئ الله نه غواړي چې ژوند در باندې تنګ کړي خو هغه غواړي چې تاسو ستره کړي
او خپل نعمت پر تاسو پوره کړی خای چې تاسو شکر ایستونکي شئ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور الله چې تاسو ته کوم نعمت درکړی دی هغه په یاد ساتئ او هغه پوخ لوز او تړون مه هېروئ چې له هغه سره تاسو کړی دی یعنی ستاسو دا وینا چې مونږ واورېدل او اطاعت مو ومانه له الله نه ویریږي الله ان د زړونو پر رازونو پوهیږي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اے مؤمنان د الله لپاره پرختین ولی ولار او د عادل شاهدان اوسئ د کومې ډلې دښمنۍ د تاسو دومره راونه پاروي چې له عدالت نه واوړئ عدالت وکړئ دا د خدای ویریدنې سره نږدې اړیکه لري د الله له ویرې سره کار کوئ هر څه چې تاسو کوئ الله پرې پوره خبر دی صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی